سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دا یو جلیل القدر تابعی دے فرمائی ویزا روان شم دی دا پارا چې د یو خاص سړی امداد وکم وای د نبی له صلوات و سلام غلام دے صحابی دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وی اغسر میں ملاقاتش پلا رکی وی اگر آتوی چرتزی ما ورتوی چې د دې سړی امداد کوم وی اگر آتو فرمایل واپس شا ما د نبی له صلوات و سلام نه اوریدلی چې کله دو مسلمانان یو بل سره په خپل تورو مخامخ شي چې کله دو مسلمانان یو بل سره په خپل تورو سره مخامخ شي نو پدې کې قاتل او مقتول دواړه به اور او جهنم ته ځي قاتل څوک چې مرګ کوي او مقتول څوک چې مړ شو دا دواړه به جهنم ته ځي وای ما د نبی له صلوات و سلام نه تاسو کو قربان قاتل خو بزکزی چې د قتل وک نفما بال المقتول دا چې کمل شنو دا څنګه جهنم ته روان دی حضور فرمایلو دا مقتول بزک دوزخ ته ځي دا د خپل رور په قتل باندې حریصو دم کوشش کو تورې راغسته وکنه نو قاتل بم دوزخ ته ځي او مقتول بم دوزخ ته ځي دیزه پورې د نبی له صلوات و سلام حدیث مبارکو اوس د دې وضاحت چې د حدیث مقصد څه دی نو داسې مسله وا چې د حضرت علی کرم الله وجهه او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل منځونو کې څه مسله راغلی و او بیا پکې جګړه هم شوی و نو دا احنف ابن قیس په هغه جګړه کې د حضرت علی کرم الله وجهه امداد تروانو دیوی زروانو ما چې د حضرت علی کرم الله وجهه امداد وکم نو احنف ابن قیس فرمایي چې زدید پر روانو او د حضور دا صحابي د حضور غلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زمن کړم راته مزه زکه مزه چې دواړه طرف ته مسلمانان دي حضرت علی کرم الله وجهه طرف ته مسلمانان دي معاویه رضی الله تعالی عنہ طرف ته مسلمانان دي او ما د حضور نو ریدلی دي چې کله دو مسلمانان
پخپلو تورو باندې یو بل سره مخامخ شي او یو پکې اوجنی نو قاتل او مقتول دواړه به اور کی. نو کتلاړي یا به قاتلی یا به مقتولی نو دوزخ ته وځي. وای بیا ما د حضور نه وضاحت طلب کو قربان قاتل خو وځکځي چې سړی مړ کړی دی مسلمان، نو دا چې کم مړ دی مقتول دا به ولځي. حضور راته فرمایل دیم د خپل ورور په قتل حریصو کنه د خم د کور نو ټوپک او تماچه را روانه کړي وا تورې را روانه کړي و نو زکه به جهنم ته ځي. دا د حدیث وضاحت ته. بس په دې حدیث کې مونږ او تاسو ته لوی خبري سلور دي. یو خبر ادا ده چې د صحابه په خپل منځونو کې جګړې راغلي دي، اختلافات راغلي دي. مونږ او تاسو بس کو هغه اختلافات بچیړو، یو ته حق ویل او بل ته په غلطه ویل. د دې صحابه د جګړو قصې به خلکو تکو، د صحابه د اختلاف قصې به خلکو تکو نه. د اهل سنت والجماعت عقیده دا صحابه خو پاک خلقو، الله پاک د خپل پیغمبر د خدمت لپاره داوی انتخاب کړي، معمولی خلق نو. د الله پاک د نبی دیدار کړي، هغه زمونږ او تاسو نه ډیر لوی بالا تر دي. داوی په حق لمنګ دا تصور نشو کوله چې داوی جګړه د دنیا د پاره وا، داوی جګړه د پیسو د پاره وا، داوی جګړه د کرسۍ د پاره وا. دې باره کې موږ تصور نشو کوله. داوی چې څومره اختلافات او جګړې وي د الله پاک د پاره وي، د الله د رضا د پاره. او ټول صحابه مجتهدینو، نو د صحابه بارکه به من خپل خلی بندو. د دې وجه علماء وای کم اختلافات چې د صحابه په دور کې تیر شوی دي، علماء له پکار دي چې عوام ته بیان نکړي. بس بیا د خلکو ذهنونه دې سره چرته کولاویږي. زمونږ او تاسو اختلاف غوندي هغه ته اختلاف وای. حالان کې زمونږ او تاسو جګړه د دنیا په اغراضو ده، زمونږ او تاسو جګړه د حیا په اغراضو ده، زمونږ او تاسو جګړه پزمک او په جیدات ده، زمونږ او تاسو جګړه په کینی او په بغض باندې ده. هغه چې سکول کني کی کولا کومنګ او تاسو ته اختلاف او بدیخ کاری اټول کې د الله پاک د رضا مقصد. بس دغه خو د حضور ملګریو، د حضور صحابه دا غي په حق لرونو مونږ او تاسو دا تصور بالکل نشو کوله. صحابه پاک خلقو، زمنګ دا عقیده ده د تمام دنیا اولیاء کرام قطبان غوثان ابدالان راجمه کا د یو ادنا صحابي د خپل ګرد ته نشي رسیدلې. صحابه په بارکه با مونږ او تاسو خپل خلی بندو، داغي فضائل به خلکو ته بیانو، داغي کمالات به خلکو ته بیانو، داغي کرامات به خلکو ته بیانو، داغي تقوا به خلکو ته بیانو، داغي د خپل پیغمبر سره څومره مینه وا ابه خلکو ته بیانو. او چې کوم اختلاف هو ادا سي اختلاف نو لکه زمونږ او تاسو اختلاف، هغه اختلاف باندې مرته اجر او ثواب ملاوي ده، اجدا سیز ده. نو مونږ او تاسو با دا قائد او جهان صحابه او تا دا قائد او جهان ملګرو ته د خپل سردارانو نسبت کو او د خپل سرونو تاجونه ورته وایو، هغه ته به د قدر او د احترام په نظر ګورو. مونږ چرته او صحابه چرته ډیر لوی خبره ده او ډیر لوی فاصله ده. یو عالم وای
وای ما به هر وخت دعا کوله یا الله کاش کې صحابي وي چې د الله پاک د نبی مختمه کتلې سوره مذهب کوله. وی بیا می د شپې خوب ولیدو یو گاڑی کې صحابه ناستی زم گاڑی کې ناسته ما او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د گاڑی مخ کې سیټ کې ناسته په یو غر باندې خيجو په یو چړای باندې باران شوه دی لاندې سړک چې دی هغه خټه دی خو چې کله دا ټرک یا دا بس دا گاڑی د چړای مې ستور رسیدو دلته بریک فیل شو نو گاڑی په شار روان شو وای حضور علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړه صحابه یو کس کوشي او کانه دی غر کې وګوري نو دی ټیر ته کېږي اسنه دا گاڑی لاندې پرونځي وی زم را کوشم او صحابه را کوشو زوز غر کې منډه ویم کانه ګورم ویرستو نه راته صحابي आवाज وکړه دا الله بنده کانی څه د پاره ګوري دا موږ څه د پاره یو وی چې مې کته هغه صحابي ټیر ته پخپل پروت دی سبحان الله چې کانی څه د پاره ګوري دا الله نبی دی په بس کې وی او زبا هغه ټیر ته ځان نه غورځم وای ما دی خوب کې وی چې یا الله شکر دې چې صحابي نه ما کندا کار خو ما ته ډیر ګرانو دا زمونږ استاد چې شوشا برابر ده صحابه نشتا کنه قسم دې کجا جمعات کې پریخي به دا مسلمانان داسي دا اسلام او دین داسي دی لکه دا مونږ او تاسو چې کم کار ور سره وک دا چې شوشام برابر ده او ټوپایم پخکرې خې دا جمع یو کړو مسلمانم دا پاک خلق نشته قسم دې کچا د اسلام په ملک کې پریخي وي ازکم حضور زکه فرمایي وفاتی خیر لکم وحیاتی خیر لکم اے زما امتیانو زما جندم ستاسو د پاره خیر دی او زما مرګم ستاسو د پاره خیر دی ډېر لوی خبره ده نو د صحابه په باره کې با مونږ غوړي خله نه کولاو د دیو جن زما د وابیانو سره وخت په دی لانجي وابیان وای دا صحابي خطا شوه دا صحابي خطا شوه دا صحابي خطا شوه زم قمقلا د صحابه باندې چې کومه هوا لګیدل ده د هغه هوا زرمي سیتا ستاسو ټول بدن نشي رسیدل دا ته کمی خبرې کې ادا الله د نبی خادمانو او ته همړه د خپل خېټه خادم یار موږ او تاسو د خپل خېټه خادمان یو کني هغه د الله د پیغمبر خادمانو ځان بدن مال بچي هر څه قربان کړیو او ته صحابه ته چې خطا شيو یو ابي ته صحابي خطا شوی یو ما وی ته د خطا کنا وی نه زنیم خطا مې عجیب ده د الله د نبی صحابي خطا ده او تروغه تا کې دي شي لہذا صحابه په بارک او مونږ او تاسو خاموش پاک خلق دی قدر به کو زړه کې به احترام قسم دې کدا صحابه نه وي او دی وینه نه وي ته کړي خپل بچی نه وي قربان کړي قسم دې کومنګ او تاسو د دین نه خبر وي دا دین هغه په خپل وینو باندې او په خپل بچو باندې او په خپل مال او حال باندې ګوري وساته خپل خېټه پسې به کانی تړل لیکن دین زمکه تنه دې غرزولې خپل بچی حلال کړي دي خو دین قسم دې کې غرزولې اعلان دي او موږ او تاسو ته داسې محفوظ ورسو موږ باغوي په خبرې کو نو یو خبره ده دویمه مسله په دې حدیث کې ده چې د فتنې دور شي او خلک جګړې کوي د دې حدیث خو مقصد دا دی چې مسلمان به مسلمان پسې تور نه راړي ولیکه یو مسلمان بل مسلمان پسې تور راواغستا او تاغه پسې راواغستا نو د حدیث مقصد دا دی دواړه به دوزخ ته ځي اسی منگا او تاسو پسی کسوک ټوپک راوالی یا تور راوالی نو منگا او تاسو ورته سملو چې شاب حلال میکا زکه که تور رالم خود دوزخی کېږم نو علما وای
علماء وی د ځان دفاع کوا. جمهور صحابه پدې دي چې په دور الفتن کې به ته چا پسې تور نه راړي، ته به چا سره جګړه نه کې، خو که یو سړی تا سره جګړه کوي نو د خپل ځان دفاع وکا، د خپل مال دفاع وکا. نو دفاع څه ته وایي؟ دفاع دې ته وایي تا نه یو سړی مال علی، تا یو سړی وجنی، نو خپل ځان به تی بچ کې کنه. کله کله دا ځان بچکول په دیکه هم کېږي، دیکه ولا ورکا بس هغه بروسو چې لکه سړی خو را سره جګړه کوي، نو چې په دیکه باندې تا خپل ځان بچکوې شو، سپېړه به نه استعمالې. څومره چې دفاع کولی شي دومره به استعمالې. په دیکه دې ځان بچکولی شو، سپېړه به نه استعمالې. که په دیکه کار نه کېدو سپېړه استعمال که، که په سپېړه کار کېدو سوک به نه استعمالې. که په سپېړه باندې کار نه کېدو سوک استعمال کا، خو که په سوکم کار نه کېدو بیا ور سره لتم استعمال کا. خو که صرف سوک باندې کار کېدو او تا لتم استعمال کړ ګناهګار به. ولې ستا مقصد داغه وهل نه دی، ستا مقصود خپل ځان بچ کول دی، بس ځان پاغي بچ کیږي. که اوس فرضاً په لته باندې کار نه کېدو بیا وړه غوندې چوکه راواله، که پاغیم کار نه کېدو بیا د هغې نه غټه چوکه راواله، بیا کوتک راواله، بیا ټوپک راواله. چې کار نه کېدو ته ترې نشوې بچ کېدلی، نو د خپل ځان د دفاع لپاره اخري حد هم استعمالولی شي چې هغې ته ټوپک وایي. نو د ځان دفاع ګوره دا ټولو څیزونو ته به خیال ساتي. مونږ او تاسو چل کوو پهله ټوپک پسې منډې وو، مونږ او تاسو ته که چا ویې لکه خبر خو نه ولی د رور د جګړه ده په چوک کې ښا نو ځو نه رور پسې چې یقینا زما د رور جګړه ده که نه ده، ځو نه ځو ورپسې. بیا دا تحقیق نه کوو چې زما رور ظالم دی که مظلوم دی، د دې تحقیق نه کوو. دویم د دې تحقیق نه کوو چې زما رور په سپېړو والی دی، په سوکانو یې والی، په کوتکو یې والی، په ټوپکې ویشته، نه ډایرک کور ته منډه کوو، مشینه رالو او که هغه سړی په مخه راغی به ډایرک یې ولو. ګورئ دا قاتل او مقتول دواړه جهنم کې دي. ګورئ اسلام مونږ ته وایي چې ستا د رور جګړی پهله تحقیق وکړه، رور دې جګړه ده که نه ده. چې تحقیق دې وکړه بیا موقع وګوره زما دا رور ظالم دی که مظلوم دی. که ظالمی د هغه مظلوم ملګری شه دې رور ته سزا ورکړه، او که هغه ظالم وي نو بیا وګوره چې ستا د رور سره ظلم پسه کړی دی، سپېړې وله ورکړې ده، ورکوله سپېړه بدلتې واله، سوک استعمال کړي ورکوله یو سوک په بدل کې، خو لیکن عدل کوا، د سینه چې زور زیات استعمال کې د دې به الله پاک بیا تپوس کوي. کوتک استعمال کړي کوتک استعمال کا، ټوپک استعمال کړي ټوپک استعمال کا. دین او اسلام وای که عفو دې وکړه نو ډیره خبره ده. اسلام ډیر یو پاک دین دی او موږ او تاسو عقل مقل کار نه کوي. من خیسته مسلمانان یو خو چې غوسه نه یو، من ډیر زبردست مسلمانان یو خو چې غوسه نه یو. ګوره که غوسه شو اسلام هلته ولو پرېده ویلې بیا به رستو راوالو. مسلمان خو دې ته وایي چې په وخت د غوسې کې مسلمانې، په وخت د یخو دماغو کې مسلمانان. منګ او تاسو خیسته مسلمانان یو چې منګ او تاسو باندې مسله نه راغلی کراله بیا اسلام ال د تاخ کې کیدو. من خیسته مسلمانان یو چې په بلم حق نه راغلی، بل چا سره معامله نه راغلی، چراله بس ختم. د دې وجه نه دا فیصله مثالې نه کو، ځکه دوی منی نه چې ورشه روره د الله لپاره راغلم دې زړه کې و خاندي، دا دومره ساده دی. الله لپاره راغله، الله لپاره راغله نو څه چلو شو، الله سره بیا قیامت کې ګورو.
ویله اوس خبره ده دی خپل کار کوا الله دې مونږ خسته مسلمانان کې بس. نو دیمه مسله پکې دا ده چې دفاع کولې شي، دفاع کولې شي او دفاع صورتونه دغه دي. کستا دفاع په ذکر راتلا دکه استعمال کا سپیړه نه، سپیړه باندې راتلا استعمال کا سکنا، سک باندې دفاع راتلا استعمال کا لتنا، لته باندې دفاع راتلا استعمال کا چکنا، چکا باندې دفاع راتلا استعمال کا کوتک، کوتک باندې دفاع راتلا ټوپک بنرالی. اخیری هادي بیا ټوپک او که عفو دې وکړه بیا خوري خبره ده. عفو باندې الله پاک راضي کیږي بیا خوري خبره ده او تبم په خوشاله او الله پاک بم نه خوشاله. رسو به خدای چې بدل مې نه غسته کینه زبوس جیل کې ومه اگر ال سکرا کومه وشته وي 302 کیسو بیا ما سکول. نو دا دو مسئلے شو. درم نمبر مسئلہ پا دی حدیث کی صدا اغا دادا چه نبی علیہ السلام فرمائل چه دا مقتول دا مڑے ندے دا با جہنم تزیولی دا دخپل رور مسلمان پا قتل بانی حریسو حرسناکو نو دا حرس پا وجبانی با جہنم تزی. گورا یو زبردست خبره حضور کړی دا مرګ ته وګوره او حرص ته وګوره. حرص خو یو وړوکی سیز دی او وجل او مرګ دا خو ډېره لویه خبره ده او نبی علیہ السلام دواړه په یو تاخ کې اچولی دي. سوی وی دا مړی ځکه جهنم ته ځي، مړی ځکه جهنم ته ځي چې دا ضرور مسلمان په دې قتل باندې حریصو حرسناکو نو د حرس په وجه باندې به جهنم ته ځي. پته ولګېدل علما وایي چې حرس یو خطرناک عمل دی. منګه او تاسو چې څومره خراب کړیو نو حرس خراب کړی. حرس معنا په خپل حصہ باندې صبر نه کې او د بل حصہ رااله. که یو سړی یو سیس خرڅ کا او غل پکې یو 100 روپۍ پاتې شوې ته ډېر خپه افسوس کې او خو 100 روپۍ منګ لنه اړي دا چې لگا خو نو ما به تیا غستو او ګوره د 100 روپۍ وګټلې. یو سړی نوکر شو تخفه او چې زنو کر وینو خبر و د دې بل سړی دکان چلیږي او یره چې دا سودا ما نه کړې وینو سونه بخوا او بیا اکثر گاک سرم لانجه کو ولې دې ما نه سودا ونکړ. دې ته حرص وای. ام ستارور مسلمان دې تم مسلمان ای لکه سرنګي چې ځان ته خوشاله کیږي بل تم خوشاله. د بل د حصے طلب مکوا دا په اسلام او په دین کې ناروا عمل له خپل حصہ باندې صبر کوا. او ګوره دا دومره خراب عمل له دا سړی دوزخ ته بوزي. علما وای وی نبی رسول سلام حرص او قتل په یو خانه کې زکه واچول چې چا قتل کوي ابم دوزخ ته ځي او چې څوک حرص کوي ابم دوزخ ته ځي. ټیک دا یو ګناه واړه دا یو زیاته ده. قتل ګناه سیوا ده، حرص ګناه کم ده، لیکن د حرص په وجه هم دوزخ ته ځي او د قتل په وجه باندې هم دوزخ ته ځي. موږ تاسو دنیا کې ګوره کچا غلا وکړم به جیل ته ځي او کچا قتل کوم به جیل ته ځي. دا دواړو ځای جیل دی کنه دی. ټیک د 302 سیوا سیز دی، غلا کم سیز دی، خو دواړه سبب د جیل دی. کم ځای کې قاتل اوسېږي الته چې دی نو غلم اوسېږي، الته زناکارم اوسېږي، الته هغه سړی موسېږي. دغه رنګې حرص داسې یو عمل دی چې کم ځای کې قاتل اوسېږي الته به ته اوسېږي. الله پاک دې موږ او تاسو د حرص نه بچ کړي. څلورم نمبر مسله هغه څه شی ده؟ هغه دا د ګورئ پزړه کې یو د ګناه خطر تیرېدل دي، یو ګناه باندې عزم کول دي. تسار را پاسې دی یره نن با فلانی سړی سره ګورم یا نن به د فلانی سړی د بوساړې نه یو پند روړم کټه میلاو شو. نو په دې باندې الله پاک تا نیسی کنه نه تا الله پاک په دې عزم نه نیسی.
پدې خطر باندې پدې وسوسه باندې نه نيسي. نبی علیہ السلام فرمای الله پاک زما د امت نه وسوسه پورته کړی دا. یو مسلمان د ګناه اراده وکي خو ګناه یې ونه کړه، الله پاک ورته دا ګناه نه لیکي. د دیو جن کرامن کاتبین په دی وګو ناشتي څوک د ګناه اراده وکي دا د قسم اوګي والا ملائکه پین راوالي لیکي. هغه خی اوګي والا ورته وی ملکا د خو صرف اراده وکړه کې دي شي وینه کی تولی لیکي دا. نو صرف د ګناه په اراده الله پاک سړی نشینا او بیا چې کله ګناو کې دا بیا پین راوالي هغه خیوږي والا ورته تسکه وی ګناه وکړه کنه. حضور فرمای دا د خیوږي والا ملائکه دا په دې غسی اوږي والا ملائکه باندې امر ده په دې باندې حاکم ده. اچ ګناو کې دا بیا پین راوالي سکه ګناه ونکړه مخکې دی وی چې اراده کړې د ګناه نه کړې ملائکه اوس خو وکړه کنه وی صبر وکایا کی دې شي دا توبه وباسي تولی لیکي. سبحان الله پاک مهربان دی. نو یو ورځ نیمه ورځ تیر شي یو ګوره اوس خو به ولیکم کنه یاره به اوس ولیکه ځکه توبه مو نه ایسته. نو یو د ګناه اراده ده ګوره پدې الله پاک سړی نشینا د نیکۍ په اراده پورا ثواب ملاويږي خو د ګناه په اراده ګوره ثواب نه ملاويږي. یو د ګناه اراده ده یو د ګناه عزم ده. تسار را پاسې نن بد فلانی بوساړې نه یو پن شوتل دا بوس راولم کټې ملو شیر را بولم دي. یو دا خبره ده. دویمه دا خبره ده چې د کور نه بوج راوالی او بڑی وی او را روان شي ورپسې دې ته عزم وای. سامان دې اسباب دې برابر کړ ورپسې روان شي په طرف د بوساړې چودې کتل ته مالک ولاړی نو ګناه خو یو نکړه دې عزم باندې ګناه سزا ملويږي. یو د ګناه عزم دی یو د ګناه اراده ده. د ګناه په اراده عذاب نشته خو لیکن د ګناه په عزم باندې عذاب شته او دا ګناه ده. نیچه سړی د ګناه عزم وکي دا یو ګناه چې بیا ګناه وکړه نو دا دویمه ګناه ده. دا ته ډبل ګناهونه لیکل کیږي. یو د ګناه عزم دی یو ګناه کول دی. نو د ګناه عزم دا ځان له ګناه ده او بیا د ګناه کول بیا دویم نمبر ګناه ده. او که اسی اراده کې فرزنده سی به وي یله فلانی سړی زما پرون زوی والے دی او نن به ورځم او کور کې بوله کنځلې کو چې ستا دادا چلو کم روزه کنځلې بوله کوم کنځلې ګناه ده خو کراته ملو شو. یو دا خبره ده. یو دا خبره چې تا ته زوی وی چې فلانی واله او ته مخ سره ورپسې وروتی او رامنډه ذکر بل چرته نه دی او مغه کور ته دی چرور سي داغه وونه نه پدی عزم باندې ګناه ملایويږي. ولدا خو تا پورا خپل زړه مضبوط راغون ک نو یو د ګناه خطر تیری دلی په زړه کې پدی ګناه نشته. یو د ګناه ته په خپل زړه کې ځای ورکول خپل زړه باندې فیصله منل چې بالکل په یو طریقه بدانه پریدم نو دی باندې ګناه دی باندې سزا ملایويږي. نو دی حدیث کې چې دار آلو چې قاتل بم دوزخ ته ځي او مقتول بم دوزخ ته ځي. دا کم مقتول یادای دا هغه مقتول یادای چې کور تلاړ او تورې راواغستا کور تلاړ او ټوپک راواغستا او ټوپک چې راواغستا او پسې ور روانم شو دې ته عزم وای ټوپک دې راواغستا تور دې راواغستا اوس هغه وجري واغه در باندې مخ کې شو نو تا خو عزم وکړه داغه د وجلو خبره خو تا په زړه کې مضبوط کړه نو په دې ګناه دی الله پاک نشینو دوزخ ته بزي مقتول په دی وجه مقتول ټیک د ګناه نه کړي خو د